بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یی، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال و آباد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترم یو ډیره خاص او ډیره عظیم الشان وظیفه بیانوم. دومره اثر کوونکې او دومره عالی شان وظیفه ده چې د ستاسو په ژوند کې کم حاجات وي، په ژوند کې مو کم مقاصد او مراد وي، څه قسمه رکاوټ وي، څه قسمه پریشانی وي، الله رب العزت به دغه حاجات چې ناممکنه حاجات وي، الله جل شانه به دغه حاجات پوره کړي. دغه مقاصد به الله جل شانه پوره کړي. دغه مشکلات، دغه پریشانی، دغه رکاوټونه او دغه تکالیف به الله جل شانه ختم کړي. د الله جل شانه په ذات باندې کامل یقین او کامل برواسه سره دا وظیفه وکړي. ان شاء الله تعالی حیران کن او معجزاتی کمالات به تاسو محسوس کړئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل ملا تر اوسه پر سبسکرایب کړی نی، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ الی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، که چېرې تاسو د عظیم الشان وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ یې مه. زما عزتمندو، دا نننۍ وظیفه ډیره باکماله او ازموده وظیفه ده چې د چا حاجت نه پوره کیږي هغوی هم دا عظیم الشان وظیفه نه نو کوي. داسې وظیفه چې مجربه وظیفه ده، تجربې پې کړی شوي دي، ضرور یې تاسو وکئ. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به د ستاسو حاجتونه پوره کړي چې هغه تاسو ته ناممکن ښکاریږي او د ستاسو په وهم او ګمان او تصور کې هم دا نه راځي چې زما د حاجات به پوره شي، زما د مقاصد به پوره شي، زما د مشکل او پریشانی به ختم شي. ستاسو په تصور کې به هم نه راځي. الله جل شانه به دغه حاجات پوره کړي او دغه مقاصد او پریشانی به الله جل شانه د دې عظیم الشان وظیفې په برکت سره ختم کړي. لہذا زما عزتمندو، کو څوک په مشکلاتو کې او مصایبو کې یا د رزق په تنګسیا کې راګیر دی او د مال او دولت په تنګۍ کې راګیر دی، نو محترمو دای د پاره دا ډیره عظیم الشان وظیفه ده. زما عزتمندو، په خپل الله باندې کامل یقین او برواسه کول پکار دي. په بل هیڅ چیز باندې یقین نه دی کول پکار. وظیفه وکې خو یقین به په الله جل شانه باندې کې. د الله جل شانه په ذات باندې به کامل یقین ساتي چې الله رب العزت په زما د وظیفه ضرور قبلي او د دې په ذریعه سره به الله رب العزت زما د مشکلات، مصائب او تکالیف ختمي. محترم، وظیفه یو ذریعہ ده او الله جل شانه سره د قرب یو وسیله ده. هم دې وظایف په وجه باندې ومونږه الله رب العزت سره قرب او نزدېکت حاصلو. محترمو، تاسو غیر چاپیرا نظر واچوي چې د کوم کس الله رب العزت سره تعلق کامل وي، په غم کې، تکلیف کې، خوشحالی کې، مالدارۍ کې، العرض زما عزتمندو په هر حالت کې الله جل شانه یادای، نو الله جل شانه داسې انسان ته خوشګواره او د نعمتونو والا ډکه زندگی عطا فرما کوي. د چا چې تعلق د الله جل شانه سره مضبوط وي او دا سينه زما عزتمندو چې مونږ ته تکلیف رو رسی، مصیبت او پریشانی رو رسیږي او مونږ الله جل شانه ته فریاد کوو او چې کله مونږ ته خوشحالی را نصیب شي، صحت راشي، نو بیا مونږ الله رب العزت خیرو.
یعنی د خوشاله په ټیم کې زمونږ الله رب العزت بیا خیر وي. لہذا زما محترمو مونږ به په هر حالت کې د الله جل شانه نه غواړو، منت پکو، زاری بکو، دعاګانې به غواړو. لہذا محترمو مونږ چې کله وظیفه کو نو دې نه مخکې به مونږ خپل ځان ته وګورو چې آیا زه 15 واړه وخت مس په پابندۍ سره کوم او کنه. ځکه چې زما عزتمندو 15 واړه وخت مونږ دا پابندۍ سره فرض دی او لازمی دی. قرآن مجید کې او په حدیثو کې ډیر زیات وعید راغلی دی، سخت سزاګانې راغلی دي چې څوک فرض مونږ نه کوي. زما عزتمندو مونږ د دین ستن دا چا چې مونږ قائم کو هغه دین قائم کو، چا چې مونږ پرې خاو هغه دین پرې خاو. لہذا زما عزتمندو 15 واړه وخت مونږونه پابندي کول. دغه رنګ زما عزتمندو خپل ځان ته سوچ پکار دی چې زه د قرآن مجید تلاوت کوم او کنه، چې څومره زمونږ وسوي، یو رکو زمونږ وسوي، 2 پاڼې یا 1 پاڼه زمونږ وسوي چې د قرآن مجید مونږ تلاوت کو. او دا شان زما عزتمندو د حرامو نه مونږ خپل ځان ساتو، خپل ځان ته وګورو چې یاره زه آیا د حلال خوراک کوم او که د حرام خوراک کوم. زما محترمو چې څوک حرام خوري نه د هغه وظیفې قبلیږي نه د هغه دعاګانې قبلیږي، نو د حرامو نه خپل ځان ساتل پکار دي. دې سره زما عزتمندو بل مسلمان ته تکلیف نه رسول، ځکه کامل مسلمان هغه دی، خیر الناس من ينفع الناس، کامل مسلمان هغه دی چې هغه بل مسلمان ته فایده ورسوي. نو زما محترمو مونږ به د اخلاقو په دایره کې دنه چلیږو. لہذا چې دا قسم حالات وي نو چې بیا ته څه قسمه دعا غواړې نفل کې وظایف کې، نو دا سه کس ته الله جل شانه د اولویت درجه ورکي. یعنی دا سړی الله رب العزت خپل ولی جوړي او خپل دوست جوړي، د اولویت درجه والا الله رب العزت ورکي. لہذا محترمو دا وظیفه ډیره اسانه ده. دا وظیفه د یا ذل جلال والاکرام ډیره عظیم الشان وظیفه ده. بعضی ملګری دا وایي چې ما وظیفه وکړه، ما دا عمل وکړو، لیکن کار زما ونشو. د څه لپاره چې ما دا وظیفه کړې و هغه کار زما ونشو، هغه مقصد او هغه مراد زما تر سره نشو، او زما د بل مرګري وکړله، د بل کس وکړله، دغه کارو شو. نو محترم په خپل ژوندۍ باندې نظر واچوي چې آیا مونږه صدا سه قسمه بد عمله کې هم مبتلا نه یو چې د هغې د وجې نه الله جل شانه نه زما د عبادت قبلی، نه زما دعاګانې قبلی، نه زما ذکر اسکار قبلی او نه زما وظیفې قبلی. لہذا محترمو په خپل زندګۍ باندې لږ سوچ او فکر کول پکار دي چې زه څومره د الله رب العزت د خوشنودۍ کارونه کوم او څومره د الله رب العزت د خفګان والا کارونه کوم. نو زما محترمو مونږ ته پکار دي چې مونږ هغه کار وکړو چې الله رب العزت زمونږ نه خوشحالي. نو الله رب العزت په زمونږ دعاګانې مقابلوي، زمونږ وظیفې مقابلوي او زمونږ په منځونو کې دعاګانو کې به باقاعده پورا اثر وي. و زما محترمو راځم وظیفې طرف ته. زما عزتمندو کله چې هم تاسو ته حاجات را پیښ شي، سم مقاصد در ته را پیښ شي، نو دا د یا ذل جلال والاکرام وظیفه تاسو وکي او دا به زما عزتمندو تر هغه وخت پورې جاری ساتي. یعنی روزانه به تاسو دا وظیفه کوي چې تاسو تر کومه پورې حاجات نه وي پوره شوي. خو لیکن زما عزتمندو کو روزانه تاسو نشه کولای، نو 3 ورځې په مخه باندې تاسو دا وظیفه وکي او 3 ورځې پر لپسې تاسو دا جاری وساتئ. اوس زه تاسو ته مکمل د وظیفې طریقې کار بیانوم. طریقې دا ده چې دا وظیفه به تاسو د 15 واړو منځونو نه پس کوئ، یعنی د هر منځ نه پس به تاسو دا وظیفه کوئ. کله چې مو فرض منځو کو، سنت هم تاسو کو، منځ مو مکمل کو، نو د منځ نه پس به تاسو سجده ولګوئ او په سجده کې به سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 پیری وایي، یعنی د منځ نه بغیر عامه تشه سجده وکي. بیا به دې پاسې 3 پیری تاسو درود شریف وایي، خدا دا چې درود ابراهیمی تاسو وایي. د دې نه پس به زما عزتمندو 21 مرتبه 21 پیری به یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام،
یا ذل جلال والاکرام دا ولولئ او بیا به 3 پیری درود شریف وایي. بیا به د سجدې نه سر راپورته کړئ یا په سجده کې و بیا تاسو د خپلو مصائب او تکالیف او پریشانو ختمېدو دپاره، د رزق د تنګسیا د ختمېدو دپاره، د قرض نه د نجات دپاره د الله رب العزت په دربار کې به دعاګانې وغواړئ د خپلو مقاصدو د پوره کېدو دپاره، د خپلو حاجتونو پوره کېدو دپاره د الله رب العزت نه په ګړګړا سره دعاګانې وغواړئ. ان شاء الله تعالی کله چې تاسو په یو سجده کې دا عمل وکړئ الله رب العزت به ضرور به ضرور تاسو مدد فرمای. ځکه چې زما محترمو په سجده کې الله رب العزت ته انسان ډیر زیات ورنږدې کیږي. ټولو کې زیات نږدې په سجده کې الله رب العزت سره انسان وي. نو لہذا محترمو کله چې سجده کې تاسو دا وظیفه وکړئ او یا ذل جلال والاکرام د الله رب العزت دا نمونه د صفتی نمونه تاسو وظیفه او ورد وکړئ نو چې یو سجده وي او په هغه کې تاسو د الله رب العزت نمونه واخلئ او د فرض مونځ نه پسې مو کوي په جمعات کې مسجد کې تاسو کوي نو بیا تاسو ګورئ چې الله رب العزت تاسو دا تمام مسائل څنګه حل کوي او پوره کوي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښه شي وي. که ویډیو مو خوښه شي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره. تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.